د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. د دې ساعت خبرې ټولګي ته مزمنه افغان هرکلی کوم. انګلستان کې یو افغان په 3 کاله بند محکوم شو. د انګلستان په پلازمینه لندن کې د ګلولي ستانکزي په نوم یو افغان له دې امله په 3 کاله بند محکوم شو چې پر 23 کلنې افغان میرمنې عایشه وارث یې برید کړی و او نوموړې یې په سوکانو وهلې ده. د معلوماتو له مخې عایشه وارث په لاره روانه وه چې د ګلولي ستانکزي له لوري پرې ناڅاپه برید شوی و او پر مخ په سوکانو وهل شوې وه. د راپورونو له مخې عایشه وارث وروسته د ګاونډیانو یو کور ته پناه وروړې وه چې بریدګر هلته هم پسې تللی او تر 1 دقیقې بنده دروازه په لغت ووهلې ده. د امنیتي کامرو ویډیو ښیي چې نوموړی کس د یو کور دروازې ته ورځي او تر نږدې 1 دقیقې پورې دروازه په لغت ووهي. وروسته یې یوه ښیښه ماته کړې چې له امله یې د خطر زنګ وهل شوی او ګاونډیان پرې خبر شوي دي. پاکستان وایي د طالبانو رسمیت پیژندنې وخت نه دی راغلی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي درانی وایي د افغانستان سرپرست حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو له لوري په یو وخت کې په رسمیت وپیژندل شي، خو په وینا یې د طالبانو رسمیت پیژندنې ته باید مناسب چاپیریال برابر او وضعیت ښه شي. ښاغلي دراني له یو پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې زیاته کړې افغانستان او پاکستان به د پاکستاني طالبانو تحریک مسلې ته په ګډه رسیدنه وکړي، ځکه په وینا یې د امنیت ښه والی د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د هوایي ځواک پیلوټان لا هم له خپل نامعلوم برخلیکه شکایت کوي او وایي چې له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر ړنګ شوي جمهوري نظام د هوایي ځواک یو شمېر پیلوټان چې خپل مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره په دریمو هیوادونو کې دي وایي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې ځینې په ترکیه او پاکستان کې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تېرې څه باندې 20 میاشتو راهیسې بې برخلیکه دي. په پاکستان کې میشت افغان پیلوټ چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. نوموړی وایي د 2-3 میاشتو په خاطر یې موږ راوستلي وو، اوس دا دی څه باندې 1.5 کال ووت. په اولو کې 4 میاشتو کې له موږ سره همکاري وکړه، خو اوس هغه نه کوي. زموږ اقتصادي وضعیت هم صفر دی، امنیتي تهدیدات هم شته، کاروبار نشو کولی او نه هم کار شته. په دې ورځو کې د پولیسو نیول هم دي. له کوره وتلی نه شو، حتی زموږ کور ته هم راغله، خو موږ په کور کې پټ وو. طالبان وایي یو چینایي شرکت افغانستان کې د نږدې 350 میلیونه ډالرو پانګونه کوي. د طالبانو حکومت وایي چې د فان چینایي FAMPTC شرکت په نوم د چینایي او افغان پانګوالو یو ګډ شرکت په پام کې لري چې تر راتلونکو 100 میاشتو افغانستان کې د برېښنا، سمنټو او روغتیا په سکتور کې د نږدې 350 میلیونه ډالرو پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال او کفیل دفتر لخوا د پنجشنبې د ورځې ناوخته د جولای 6 د چنګاښ 15 په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ د دغه شرکت رئیس د مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د دغې پانګونې جزئیات شریک کړي دي. دغه دفتر ویلي چې په دې ناسته کې د دغه شرکت مسؤلینو په افغانستان او نورو هیوادونو کې د دې شرکت د فعالیتونو او خدماتو په اړه د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال ته معلومات ورکړل او ویل چې دا شرکت لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې خبرپاڼه کې ویل شوي دوی زیاته کړه په راتلونکو 100 میاشتو کې به دا شرکت د نږدې 350 میلیونه ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د برېښنا د تولید، د سمنټو د فابریکې په جوړولو او د روغتیايي سکتور په برخه کې پانګونه وکړي. شهباز شریف وایي اسلامي هیوادونه د په سویډن کې د قرآن سوځونې ضد غږ پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم پر اسلامي هیوادونو غږ کړی چې په سویډن کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ پر ضد په ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو ادارو کې خپل آواز اوچت کړي. شهباز شریف دا څرګندونې د جولای پر 6 په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. نوموړي وویل دا اقدام ځکه ضروري دی چې په راتلونکي وخت کې څوک د داسې ګام پورته کولو جرأت پیدا نه کړي. د اسمبلي سپیکر ته په اشارې وویل تاسو ته خواست کوم چې یوه کمیټه جوړه کړئ چې په راتلونکي کې د داسې خراب حرکت د خاتمې لپاره سپارښتنې جوړې کړي. شهباز شریف زیاته کړه چې نه یوازې به د پاکستان بلکې نړیوالو ادارو ته به هم هغه سپارښتنې رسوي چې د ده په وینا داسې پیښې بیا تکرار نشي. امریکا کې د یو افغان وژنه پولیسو د عاملانو نیونې لپاره 25,000 ډالر انعام ټاکلی دی. یو افغان وګړی د امریکا په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې په ډزو وژل شوی دی.
د واشنګټن ډي سي پولیسو پرون تایید کړه چې د نصرت احمدیار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنګټن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای په ځای یې ساه ورکړې ده. د واشنګټن ډي سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې $25,000 انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمدیار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی چې تر دې دمه ورته څه باندې $16,000 ټول شوي دي. د راپورونو له مخې نصرت احمدیار د افغانستان یو پخوانی پوځي و چې امریکا ته کډه شوی و. جرمني اوکراین ته د خوشایي مهماتو له استولو سره مخالفت کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې اوکراین ته د خوشایي مهماتو د استولو مخالف دی. انالینا بایربورګ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې امریکایي چارواکي وویل غواړي کیف ته داسې وسلې چې د ملکي وګړو د وژنې په خاطر د نړیوالو لخوا غندل کیږي چمتو کړي. د بشري حقونو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی او میرمن بایربورګ وویل جرمني د 111 هیوادونو په ډله کې د کلسټر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو د کنوانسیون غړې ده هم د دې کار مخالفت کوي. متحده ایالتونو د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. له میرمن بایربورګ څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. دوی په ځواب کې خبریالانو ته وویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړي اشاره د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د 2008 کال موافقې ته وه چې د خوشایي مهماتو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او لیږد بندیز لګوي. جاپان د افغان ماشومانو د زده کړې لپاره $10 میلیونه مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د جاپان حکومت له افغانستان سره $10 میلیونه مرسته کړې ده. یونیسف ویلي چې دغه مرستې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې له لارې ترسره شوې دي. ټاکل شوې دغه مرستې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي او د هیواد د 1,500 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي 80% نجونې او 40% هلکان له زده کړو بې برخې دي. د دغه سازمان په وینا ان کله چې زده کوونکي ښوونځي ته ځي دوی تل زده کړه نه کوي ځکه چې د لسیزو جګړو ښوونځي د زده کوونکو لپاره ناامنه کړي دي او ډیری دولتي ښوونځي قوي بیخبنا وړ ښوونکي او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. درنو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان ښې چارې ولرئ.